د ریکوري لپاره که نه ګورې دی خو ګورې بس راځو یو ټیبل جوړو ریکور آی ډي ریکوري به په موبایل نمبر باندې وکړو او په یو کوډ باندې به وکړو صحیح ده موبایل نمبر څنګه راځي میسج डेटाबेस और तो मैसेज डाउनलोड څه شي ته پلی شي फॉर्म फॉर्मेट में डेटाबेस से मैसेज जिसका पासवर्ड शुद्ध दिया तो होता है लेकिन का डेटाबेस रिलीज है सर دا خو صحیح ده دا وایي موبایل نمبر ته باید کوډ راشي نه مالګه څه ونه کېږي خو هغه خو کېږي آنلاین هغه ویب پیج کې کېږي ښه او دې ته به مثال ورکړو سپیشل کوډ اس پی انډرسکور کوډ دلته به ورته ووایو ریکور پاسورډ ریکور پاسورډ نه وروسته دلته به راشو لاندې به راکیوزو یو دوه ټکس باکس یې به راواخلو بلکې همدا ټکس باکس هم صحیح دی دا صحیح شو دې دپاره به داسې یو ګروپ باکس هم راواخلو in case you forgot password صحیح ده in case you forgot password دبولی کو contact په دې خو مونږ کوډونه کړي که نه په چینج ایونټ باندې یو بل ټکس باکس به راولو دلته به راشو یو ادر ټکس باکس به راولو کامن کنټرولز نه وروسته به راشو یو ټکس باکس به راواخلو ته به تاسې ولیکئ بلې مسلې نه به تېر شو لیبل یې به راولو صحیح ده هغه وخت زیات نیسي سمه ده ریکوري فون نمبر او ریکوري کوډ دا به داسې کوډ چې دا به مونږ ته معلوم وي بیا مونږ به دا کوډ ځان سره ساتو دا مونږ ته کوم ځای کې پکارېږي ښه کله چې مونږ اکاونټ جوړو هغه ځای کې پکارېږي user FRM user FRM it's very simple ها دا ټیبل چې موږ بل ټیبل واخیستو د دې ضرورت هم نشته دی لږ به اسانه کو همدغه یوزر ټیبل ته به راشو یوزر ټیبل ته رائټ کلیک ډیزاین فون نمبر او کوډ دې ته به ولیکو انډرسکور فون نمبر او دې ته به ولیکو انډرسکور
कोड सही शो په دې کریټ کې به همداسې تاسو صرف دونه وکئ سنگل کوټس ډبل کوټس پلس پلس انډرسکور فون نمبر ډاټ ټیکسټ single quotes double quotes underscore code dot text underscore phone number dot text is equal to khali underscore code dot text is equal to empty. code dot text plus Okay, we have to use plus plus, it's important. उसका چې موږ یو اکاونټ جوړو کنه اکاونټ So user account, create account, misal Khan, password Noor 123, phone number 0 251 recovery code 009 create account جوړ شو صحیح شو اوس مونږ کله چې پاسورډ چینج کوو پاسورډ مونږ نه غلط دی مونږ ته پته نشته چې مونږ پاسورډ څه شی دی نو تاسو به داسې وکړئ یو فارم به تاسو دلته نه بل جوړ کړئ forgot password یا دې ته به ولیکو recover underscore password د دې فارم دا باید په سنټر کې راته خلاص شي بارډر سټایل باید د دې فیکس ټول وینډو وي دلته به تاسو یو کار دا وکړئ که نه بټنه به راواخلئ او د بټن نه وروسته بیا به تاسې دلته یو چیک باکس هم راواخلو او چیک باکس نه وروسته به تاسې یو ټیکسټ باکس هم راواخلئ पासवर्ड बायद मग तो शो की डायरेक्ट सही है शो पासवर्ड मग बदा दा तरीका को तासु बिया बल कांसेप्ट माने कार और के लेबल वाले लेबल की हां लेबल की लेबल हम सही देखो ना टेक्स्ट बॉक्स के कोई को मजा तासु राजम बेता बोली को मिसाल recover phone number हम देना कॉपी वाले पेस्ट की और सिक्योरिटी कोड recover को मिसाल recover password 20 हाँ दे बता सोली के मिसाल अंडरस्कोर फोन नंबर और दे बता सोली के अंडरस्कोर व्हाट security code लेबल बबल रावाखलू दे लेबल की बता से बोली के बता से भी
او دې کې بس موږ ډسپلی کوو نه بدې ته به یو نوم ورکو انډرسکور HSOW ته به تاسو ولیکئ یوزینګ system.data.sql client او تاسو به دلته نه یو کنیکشن سره راواخلئ او کنیکشن نه وروسته به SQL data adapter DA is equal to new SQL data adapter select a static tool record from come table na user underscore TBL na دې کنیکشن کې پروت دی data table به واخلئ DT is equal to new data table DA.fill ٹھیک ہے DT if کچری DT.rows dot count is greater than صفر شي نو underscore HSO.text مساوي کا DT.rows rows سره 0 نمبر انډیکس نه څه شی برا واخلي پاسورډ برا واخلي او موږ ته په لیبل باندې ډسپلی کی else کچې ته پاسورډ د سکیورټي دلته به شرط وته ولګو select static from user TBL وی ار چرته چې موږ سره phone number is equal to single quotes double quote plus plus underscore چې ها phone number dot text سره مساوي شي and دواړه باید وي phone number او security code دواړه باید موږ سره صحیح ده and code is equal to single quotes double quote plus plus underscore scode dot text او کنه چرتا underscore dot text مساوي کا so your verification code is not correct verification is incorrect صحیح شو کنه underscore h dot text dot for color is equal to color dot red دا دې سور شي او دې وخت کې څه وشي underscore dot for color دا مساوي شي د color dot شي سره green سره دلته بتا سي یو بٹن بل راوخلې بٹن بدل سره تکي دي چارج کېږي as you wish forgot password نو وروسته بیا تاسو دا بیک کلر شین واخلئ دا فلیټ کې دا زیرو کې دا بارډر هغې نه وروسته بیا کلر so double click recover password frm is equal to new frm.show dialog یعنی مقصد دا دی چې کله اوس څوک یوزر اکاونټ ته راشي او بیا شو چینج پاسورډ forgot پاسورډ کې به دا ورته راځي صحیح شو که نه اوس مطلب موږ incorrect information لیکو recover verification is incorrect صحیح ده زه لیکم صفر واویا درویشت شپږ شپېته 200 او 150 کوډ شو 00 یو نوي recover نور 1 2 3 کنه ا پاسورډ موږ ته شو کې چې دا تاسو څه دی پاسورډ دی خو دوه شی نه باید موږ ته ډسپلی کی کنه سو او دینه یو کاپی ولته به پیسټ کو دې نوم ګوره لیبل 4 دی underscore username دلته به ورته ولیکو underscore username dot text is equal to dt.rows د زیرو انډیکس نه موږ ته سره واخله username dot to string موږ دا ډسپلی کا صحیح ده او دې سره یو بل شی هم باید موږ ته کانټینیټ شي پلس
डबल कोट्स यूजर नेम और प्लस पासवर्ड सही ده لکه داسې ښه ګورئ ورته میسج مونږ ته راکېږه پوه شو چې دا پاسورډ دی او دا یوزر نیم دی 0 واویا 23 شپږ شپېته 251 0 0 1 9 پاسورډ خو دلته دا وروسته مونږ ولیکل که نه نو ته باید دا مخکې ولیکې که نه نو صرف همدا کار به وکړي دا به کنټرول ایکس کې دیږي نه دلته به داسې ورته وایي ښه انډرسکور دا ټیکسټ مساوي کا دې سره بیا دلته به صرف پلس ساین به یوز کی پلس استاد ته بلې بلې ول دا هلته بلې بلې ول د سیم صحیح ده لیبل هلته اخلي یا دې ټیکسټ کې ډسپلی کې یوه خبره راځي صحیح ده هم دې ټیکسټ کې به ډسپلی کو دا به مساوي کو دې خوا به تاسې ولیکئ دا ټیکسټ is equal to plus user name یو شی ضرورت شته د یو پلس ساين text is equal to is.text text is equal to دې پر لیبل واخلو دې پر اویلیبل الته واخلې صحیح ده نو موږ ته به پاسورډ او یوزر نیم دواړه شو کوي تاسو یې خپل کارت صفر واویا درویش پکش پکې 200 که یو هم غلطي که نه بیا به هغه ریکور کېږي نه همدا شي تاسو وخت وکړه ښه اوس راځو د لاګین مسلې ته چې کله موږ لکه سافټ ډیټابیس ته لاګین کیږو نو موږ ته باید یو لاګین فارم راشي زه یو ساده لاګین جوړوم بیا ډیزاین پکې تاسو کوئ لاګین فارم دپاره به یو بل فارم تاسې جوړ کړئ دا فارم چې کله موږ ته راځي باید د سکرین په سنټر کې باید موږ ته راشي او دا باید څوک مینیمایز او میکسیمایز دا باید نه کی صحیح ده یعنی د میکسیمایز باکس به مو ته فالس کو او د مینیمایز باکس به مو ته شي کو فالس کو یو لیبل به راواخلو یو به چې دی ټکس باکس راواخلو او یو به چې دی پاسورډ راواخلو سوري بټن لیبل او ټکس باکس دلته به تاسې ولیکئ یوزر نیم د همدې کاپي به راوال لاندې به پیسټ کړئ دا به تاسې ولیکئ پاسورډ لاګین سو د دې سایز به لږ زیات کو فرنٹ سایز 20 لاګین
to system. دلته چې موږ سلیکو باید موږ ته د پاسورډ شکل کې ښکاره شي دا به ټرو کو ورته دې ته به تاسې نوم ورکئ انډرسکور یوزر نیم او دې ته به تاسې ورکئ پاسورډ په دې به ډبل کلیک کړئ تاسو صحیح شو یوزنګ سیسټم ډاټ ډیټا ډاټ اسکیول کلاینټ بیا تاسو دې باندې ډبل کلیک کړئ تاسو به سیم طریقې سره دا به را کاپي کړئ ځان سره پیسټ او کنډیشن بدلته داسې ورته ووایو select static from user underscore tbl ویار چرته چې موږ سره یوزر نیم مساوي شي د چی شي سره د انډرسکور یوزر نیم ډاټ ټیک سره and password is equal to single quotes double quote plus plus underscore password dot x سره هغه موږ ته لاګین if کچرته dt.rows.count is greater than شي د صفر نه بیا بس چلو کې موږ ته form 1 main form دی کنه form 1 frm is equal to new form 1 frm.show دا به show کی so this height یعنی دا لاګین form چې کا دا height کا this dot close بنه لګی چې ټول اپلیکیشن کلوز کیږي لاګین form بس کیږي دی وخت کې height کیږي با else کچرته موږ سره هغه یوزر نیم او پاسورډ نو چې کوم موږ په ټیکس باکس کې لیکلی ورته نو بیا دې موږ ته یو میسج راشي او میسج کې دې موږ ته ولیکل شي sorry incorrect login information underscore txt password.txt مساوي خالی underscore username.txt is equal to خالی او underscore username dot focus کله چې اپلیکیشن موږ ته رن کیږي باید موږ ته اول لاګین فارم راشي د سولوشن ته راشي تاسو او سولوشن کې به تاسو دلته برا پیدا کې program.cs تاسو موږ کلاس دی دلته به تاسو فارم 1 سپورټ وای لاګین او دا لاګین فارم موږ ته به چیرته خلاصي د سکرین په سنټر باندې دا تاسو رن کی ګورم ته اپلیکیشن کې اول کم فارم راځي login so I am writing incorrect login information ٹھیک شو تو بولی کہ خان 1 2 3 4 شو پاسورڈ خان 1 2 3 نور 1 2 3 login ګورا هایټ شو کنه دا موږ ته څه شو ساين ان شو دې بٹن باید موږ جوړ کو د کینسل لپاره کینسل بٹن باندې څو کلیک کی اپلیکیشن ډاټ ایگزٹ اپلیکیشن د مکمل څنګه شي اپلیکیشن مقصد دی چې لکه ټول اپلیکیشن ټول پروګرام دی بند شي ها څنګه صرف ایڈمن چې څونه یوزران په ټیبل کې براته دي اټو لاګین کې دي شي ورته او کنه او د فارګاټ مسله خو دلته نشته چې کوم د فارګاټ مسله دا به دلته ذکر شي صحیح ده دا ضرور خبره ده باید مونږ یو بٹن اولرو هیلپ صحیح ده هیلپ نوم په بٹن ته ورکو چې کله په دې بٹن کلیک شي ریکور password frm is equal to new password frm dot show dialog اوس چې څوک چاته پاسورډ نه یاد غلط شوی ورنه هیلپ صحیح ده 0 واویا درویش پښ په 251 او 001 نوي
خان زمونږه پاسورډ دی او نور 1 2 3 تلک مونږ دلته دغه ټیکس پاتې شوی پاس یوزر نیم راځي استاد لاندې پاسورډ نه خان پاسورډ څنګه لیکل شوی ته مړه هغه موږ فورګیټ صفر واویا درویش شپږ شپېته 251 صفر صفر یو نه خان زمونږ یوزر نیم دی او پاسورډ چې دی هغه دا شوی که نه ستا ته دا ریکور شي خان 1 2 3 خان نور 1 2 3 دا لکه موږ سره د شي سیستم وي د لاګین سیستم وي چې برکې अपडेट खो माओ को ना पासवर्ड चेंज अपडेट कवल पासवर्ड अपडेट कवल खो मंगा दलते वकड़े कना गोरा खान नूर 1 2 3 यूजर अकाउंट चेंज पासवर्ड हम पढ़ू कड़े कना पढ़ून शुरू रह कना نو دا اصل کې ستاسو د لاګین مسایل استاد تا دې کینسل دا بٹن تر شا کوړو کنه اپلیکیشن ډاټ ایگزیټ زه دا کوم دیس ډاټ کلوز دې من کې فرق شي افرین دیس ډاټ کلوز سره صرف دغه فارم به کلوز کیږي او چې کله اپلیکیشن ډاټ ایگزیټ شي نو ټول مکمل اوورال ټول اپلیکیشن بند شي ورسېږي لکه زه تاسو مثال درکوم ورډ کې کله چې د فایل تراشي کنه او کلوز باندې کلیک کړئ پروګرام ټول بند شو اکرنٹ چې کوم فارم هغه بند شو او چې په دې بٹن کله کلیک کړئ نو بیا چې څومره اپلیکیشنز به ټول به ایگزیټ شي هم څه نه ده تاسو خپل خواري نه کوئ نو موږ څه کوو نو موږ تاسو کم شي خایو پروګرامینګ ور ټول ما استاد نه یادېږي ښه خپل کانسپټ دا اوس ګوره فایل کلوز ته خپل نور سوچ کې چې دا څه دي دلته او دا اوس ګوره د ښکاره مثال شو